څو اونۍ وروسته له هغه چې سویډن او فنلند د ناټو د غړیتوب لپاره غوښتنلیک وکړ، ترکیه هڅه کوي چې د دغو هیوادونو په ناټو کې د شاملېدو مخه ونیسي او وايي د نورو ګامونو ترڅنګ دواړه هیوادونه باید ځینې کوردي اغیان د دوی ملاتړي او مشخص کسان په تور لیست کې شامل کړي. په دغو کسانو کې یوه میرمنه چې د سویډن د پارلمان غړې ده او په اصل کې یوه ایرانۍ کوردۍ ده شامله ده. لومړی خو ترکیه غوښتل چې ما دوی ته وروسپاري، خو بیا وروسته زه پوهه شوم چې زه خو په اصل کې د بل هیواد یم، د ایراني کردانو سره تړاو لرم. زه د ترکیې وګړی نه یم، همداراز د یو اروپایي هیواد د پارلمان غړی یم. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سویډن د ترهګرو آرامګاه ځای په نوم یاد کړی دی. موږ د دې ترهګرو د سپارلو غوښتنه وکړه، خو سویډن وویل چې دوی یې نه سپاري. تاسو به موږ ته ترهګر نه سپارئ، خو تاسو لا موږ غواړئ چې تاسو ته اجازه درکړو چې د ناټو سره یو ځای شئ. په وروستیو کلونو کې د ترکیې او لویدیځو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې پیچلې شوې دي او سبب یې د سوریې کردانو او د بشري حقونو د وضعیت په سر دی. د بشري حقونو د څار ادارې د 2022 کال د راپور له مخه په ترکیې کې په لسګونو کردي سیاستمداران د ترهګرۍ په تور بندي شوي دي. راپور وایي چې په حقیقت کې دغه کسان د سوله ییزو او قانوني سیاسي هلو ځلو په اساس بندي شوي دي. د سویډن د پارلمان غړي امریکا غږ ته وایي چې هغه ګڼي چې ترکیې د هغې د سیاسي نظر او د ډیموکراتیک پیپلز پارټۍ په وړاندې د غږ پورته کولو له کبله په هدف کړې ده. دا ځکه چې د کردانو په مسلو ډېرې خبرې کوم. په ځانګړي ډول د ډیموکراتیک پارټي په ترکیه کې د کردانو په اړه په ټولې ترکیه کې دوی له 15,000 هم زیات شمیر کردان بندي کړي او جیلونو ته یې اچولي، کوم کې چې ښاروالان او نور چارواکي هم شامل دي. سویډني او فنلنډي چارواکي وایي د دې موضوع په اړه به دوی د ترکیې سره خبرو ته دوام ورکړي او امریکا به د دغو خبرو منځګړیتوب وکړي. خو دا واضح نه ده چې سویډن او فنلند په ناټو کې د ترکیې د رایې پرته څنګه غړیتوب ترلاسه کړي. منازه شهید، ډیوا، امریکا غږ، واشنگټن ډي سي.